کال 2021 دی ته تازه 13 کلن شوی او بالاخره له ښوونځي څخه هم فارغ شوې. ستا پلار مزدوري کوي او معاش هم تقریبا 100,000 افغانۍ دی. مور یې هم کورني کارونه کوي چې کور پرې وچلیږي. دوی دواړو په سختي یو څه پیسې ټولې کړې او تا ته په یو شخصي پوهنتون کې داخله وکړه. اوس نو د ټولې کورنۍ امید تا ته دی. 4 کاله وروسته به له پوهنتونه فارغېږي او په یو ښه ځای کې به وظیفه کوې. له دې سره به د کور ټول ستونزې حل سي. مور او پلار به د یو څه د آرام ساه واخلي. را روانه ورځ ستا مور او پلار د دسترخوان پر سر په خوشحالۍ تا ته وایي چې زویه بس د درسونه دې خلاص کړه چې وظیفه شروع کړې نو زموږ له اوږو څخه به یو څه بار سپک سي. او ته په خندا ورته ووایې چې بالکل پلاره بس یو څو کاله نور انتظار وکړه. هره شپه چې سترګې پټوې نو د خپل را روان ژوند په اړه فکرونه کوې چې له فارغېدو وروسته به زه هر سهار خپلې وظیفې ته ځم او د هرې میاشتې په لومړي تاریخ به مې په اکاونټ کې معاش جمع کېږي. مور او پلار به مې څومره خوشحاله وي او د دوی ژوند به هوسا وي. ورو ورو وخت تېرېږي، ورځې په هفتو او هفتې په میاشتو بدلېږي او بیا 2025 کال سي. د هرې ورځې په شان ته سهار له خوبه راویښ سې او له ځان سره ووایه چې نن ورځ ډېره خاصه ده ځکه نن ورځ ستا د فراغت ورځ ده او بیا په لوړو نمرو له پوهنتونه فارغ سې. تا ته خپل د فراغت اسناد درکړل سي. بیا ته له خپلو اسنادو سره کور ته راسي او د مور پلار د خوشحالۍ خو بیا حد نسته ځکه د دې ورځې لپاره خو خدای خبر دوی له کومه وخته بیا صبرانه انتظار و. او ته هم په پوره جوش سره ورته ووایې چې پلاره نور ضرورت نسته چې تشویش وکړې او دا چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي ته پرې هېڅ نه یې خبر او اصلي لوبه اوس شروع کېږي. اوس په لویه کچه مصنوعي ځیرکتیا وظیفې په مخ وړي. د بشري منابعو د راپورونو پر اساس مصنوعي ځیرکتیا یو له هغه 5 قوي دلایلو څخه دی چې خلکو ته وظیفې نه پیدا کېږي. معاشونه لږ دي او کېدای شي چې مصنوعي ځیرکتیا هم ستاسې وظیفې درڅخه واخلي. ته یوه ښه سیوي برابره کړې او خپله سیوي او اسنادونه د خپلې خوښ شرکتونو ته واستوې او له پوره باور سره دا وایې چې دومره ښه نمرې مې دي نو وظیفه خو به حتما راکړي او بیا د خپلو اسنادونو ځواب ته ماتله یې. په څو ورځو کې تا ته یو جوابي ایمیل راسي. ته هغه ایمیل پرانیزې او په هغه ګړي ډېر خوشحاله یې. له پرانیستلو څخه مخکې دا فکر وهې چې کېدای شي مرکې ته مې وغواړي او بیا دا ایمیل پرانیزې پکښې لیکلي وي موږ بخښنه غواړو تاسو معلومات زموږ د اړتیاو مطابق نه دي. ته ټول ایمیلونه په وار سره خلاصوې. په بعضو کې لیکلي وي چې موږ نوي خلک د دې کار لپاره نه غواړو او بعضو کې بیا لیکلي وي چې موږ ته د ابتدایي خلکو ضرورت نشته او د همدې په منځ کې یو بل ایمیل خلاصوې چې پکښې لیکلي وي بخښنه غواړو موږ ته لږ تر لږه له 4 څخه تر 5 کلونو پورې تجربه لرونکی کس پکار دی ځکه ابتدایي کارونه ټول مصنوعي ځیرکتیا پر مخ. له دې سره ته په پوره توګه ناامیده سي او ستا د کلونو زحمت او ټول خیالات چې هره شپه به دې له خوب مخکې لیدل ورو ورو په نړېدو سي. ستا مور او پلار له تا څخه پوښتنه کوي چې زوی مرکه دې څنګه سوه او ته ورته ځواب ورکوې چې بس یو څو ورځې نور تم سي وبسي. ستا په ذهن کې یوازې یوه پوښتنه راځي چې ښه ما دا دومره کلونه درس ولې ووایه او دا چې ابتدایه دندې له منځه تللې نو زه له کومه ځایه شروع وکړم او بیا تا ته حقیقت معلومیږي چې دا ټول کلونه ته په غلطه وې او کومو درسونو ته چې تا کلونه شپې سبا کړې هغه له ډېر پخوا څخه بې اعتباره سوي. په ټولو ځایونو کې مصنوعي ځیرکتیا ځای پر ځای سوې. په تېرو 4 کلونو کې تا ته د دې په اړه هېڅ هم نه دي ویل سوي. نو دا یوازې د یوه زده کوونکي قصه نه ده بلکې زموږ د هېواد هر یو زده کوونکی د دې ښکار ګرځېدلی شي. تقریبا په نیمه کچه ابتدایي دندې به له منځه ولاړ سي. د بې وظیفې فارغینو کچه په نږدې وختونو کې ډېره سوې او بعض اقتصاد پوهان وایي چې تجارتونه اوس ابتدایي درجه دندې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ پر مخ وړي. په نوو تحقیقاتو کې ویل کېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا له کبله ابتدایي درجې دندې په ډېرې سختۍ سره پیدا کېږي. د نوي فارغینو د بې دندې کېدو کچه 5.8 ته پورته سوې چې دا له 2021 څخه را په دې خوا تر ټولو جګه کچه ده. هو مصنوعي ځیرکتیا د خلکو دندې اخلي په ځانګړې توګه ابتدایي دندې. موږ هېڅکله هم د دې مصنوعي ځیرکتیا د انقلاب لپاره نه وو تیار سوي. حتی تر دا نن پورې چې زه دا مستند جوړوم هم ځوانانو ته هغه پخواني درسونه ویل کېږي چې د دې درسونو اړوند وظیفې اوس کوم ارزښت نه لري. نو له دې کبله موږ باید په دې پخواني تعلیمي نصاب خپل ژوند برباد نه کړو. باید په خپل ځان تیار کړو. د هغه مصنوعي ځیرکتیا انقلاب چې د لکونو خلکو مسلکونه له منځه وړي موږ یې باید خپل قوت وګرځوو او دا مستند به تاسو ته ګام په ګام ټوله لار وښیي چې له پلي کولو سره به یې ستاسو ویره ختمه شي بلکې د همدې په استعمالولو سره به موږ وتوانیږو چې خپل مسلک ته په تیزۍ سره وده ورکړو چې تر دې مخکې په تاریخ کې داسې ممکن نه و. نو آیا تاسو تیار یاست؟
په راروانو 5 کلونو کې 50 سلنه ابتدایي دندې له منځه تلونکي دي او له 10 څخه تر 60 سلنه خلک به بیکاره سي. که زه 40 کلن وای او له پوهنتون څخه فارغېدونکی وای نو زه به تر ټولو نیکمرغه وای. له سټانفورډ پوهنتون څخه خبر راغلی چې وای موږ قوي ثبوتونه پیدا کړي چې مصنوعي ځیرکتیا بعضې دندې له منځه وړي. ته داسې شیانو ته لاسرسی لري چې مخکې به د داسې کارونو د ترسره کولو لپاره ډله خلکو یو ځای کار کاوه. کال 1940 یو داسې دور چې نړۍ د نړیوالو جنګونو څخه ویجاړه سوې وه. په همدې موده کې په لندن کې د یو ریاضي پوه آلان ټیورینګ په مغزو کې یوه خطرناکه پوښتنه پیدا کیږي چې آیا ماشینونه فکر کولی شي؟ که د انسان ذهن په منطق او قواعدو کې تشریح کړی شي نو آیا ماشینونه به د انسانانو په ډول عمل وکړي؟ د همدې پوښتنې د ځوابولو لپاره یې په کال 1950 کې یو امتحان جوړ کړ، د ټیورینګ امتحان. په دې امتحان کې دوې خونې وې، په یوه خونه کې انسان او په بله کې یو ماشین و. دواړو ته به یو ډول پوښتنې ورکول کېدې او یو قاضي ناست و او قاضي ته بیا دا نه وه معلومه چې په کومه خونه کې څوک دی او د ده دنده دا وه چې معلومه کړي چې په کومه خونه کې انسان او په کومه کې ماشین دی. د دې امتحان څخه د ټیورینګ دا مقصد نه و چې د انسان په ډول یو ماشین جوړ، بلکې د یو داسې ماشین جوړونه وه چې چالاکه وي. نو دی دې هدف ته د رسېدو لپاره پر مخ روان و چې په کال 1954 کې آلن ټیورینګ په همجنسباز باندې تورن شو. هغه مهال په غرب کې همجنسبازي یو جرم ګڼل کېده. نو د ټولنې لخوا د فشارونو له کبله ټیورینګ د 48 کلونو په عمر ځان وژنه وکړه. د آلن ټیورینګ د ژوند سفر خو دلته پای ته ورسېد، خو د ده دا پوښتنه چې آیا ماشینونه فکر کولی شي او که نه لا تر اوسه ژوندی وه. د ده د مرګ څخه 2 کاله وروسته په کال 1955 کې په ډارت موت پوهنتون کې د زده کړې یو دوبنی پروګرام برابر کړی شو. د دې پروګرام لپاره په لومړي ځان جان ماکرتي په خپل مالي ملاتړ لیک کې یو کلمه ولیکله، مصنوعي ځیرکتیا، او دې پروګرام ته د مصنوعي ځیرکتیا ژوند هم ویل کیږي. سره له دې چې په دې پروګرام کې ډېر خلک نه وو، کوم کسان چې هلته وو هغه ډېر هوښیار او تجربه لرونکي کسان وو، لکه ریاضي پوهان، د کمپیوټر انجینران، ارواپوهان او د مغزو ډاکټران، او د دوی ټولو هدف یو شی و چې د انسان په ډول یو ماشین جوړ کړي. د دې پروګرام تاثیر یا نتیجه خو ډېره ژر معلومه نه سوه، خو په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي په مختلفو پوهنتونونو کې د مصنوعي ځیرکتیا د لابراتوارونو جوړونه پیل کړه. مکارتي په سټانفورډ پوهنتون کې، مینس کې MIT پوهنتون کې او نیول او سایمن په کارنګي میلن پوهنتون کې لابراتوارونه جوړ کړل. نو له هغه مهال راهیسې مصنوعي ځیرکتیا په خپله یو پوهنځی سوه. کال 1960 په MIT پوهنتون کې د جوزف ویزنبام په نامه یو انجینر یو داسې د کمپیوټر پروګرام جوړ کړ چې د یو ډاکټر په شان خبرې یې کولې او نوم یې الیزا و. په همدې موده کې په سټانفورډ پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره یو داسې روبوټ جوړ کړی شو چې کولی شول وویني، پلان جوړ کړي او حرکت وکړي، او د دې روبوټ نوم و شیکی د روبوټ. بیا په کال 1960 کې د امریکا حکومت لخوا یو راپور راغلی، الپک راپور، او پکې لیکلي و چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې ډېر پرمختګ نه کیږي، نو له همدې کبله به پرې پیسې بندې کړی سي. له هغې وروسته په کال 1973 کې په برتانیا کې یو بل راپور خپریږي، د لایټ هیل راپور، او پکې لیکلي و چې د مصنوعي ځیرکتیا راتلونکی ډېر محدود دی، نو پیسې به پرې بندې کړی سي. له دې ټولو پیښو څخه وروسته داسې معلومېده چې د مصنوعي ځیرکتیا کیسه نوره ختمه سوه او دا یو نه پوره کېدونکی خوب و او موږ ورته تسلیم سو. خو بیا کال 1990 را رسیږي، یو داسې وخت چې له هغه وروسته هیڅ هم د پخوا په شان نسوه پاتې. د IBM شرکت یو داسې شی جوړ کړ چې ټوله نړۍ یې په تعجب کې واچوله، او دا و د IBM سوپر کمپیوټر چې نوم یې و ډیپ بلو. او دې کمپیوټر د هغه وخت یو نړیوال د شطرنج لوبغاړي ګاري کاسپري ته په شطرنج کې ماته ورکړه. Deep Blue has instantly sacrificed with Knight captures E6. Missing something on the chessboard now that Kasparov sees. He does not look, he looks disgusted. First game, the computer defeated Kasparov. نو اوس د مصنوعي ځیرکتیا څخه توجه اړول ناممکنه وه. وخت تېرېدی او په کال 2011 کې د اپل کمپنۍ سیري وړاندې کړه. سیري یو هوښیار مرستیال دی چې تاسو ورڅخه د خبرو له لارې د مرستې غوښتنه کولی شئ. د لومړي ځل لپاره یو عام انسان کولی شي له یو ماشین سره خبرې وکړي، او بیا په 2014 کال کې د ډیپ مایند کمپنۍ الپاګو ماشین د کوریا لوبغاړي لی سیډال ته ماتې ورکړه. الفاګو یو تکړه لوبغاړي ته ماتې ورکړه چې 18 د طلا میډالونه کوم شی چې دنیا ته ناممکن ښکارېدی مصنوعي ځیرکتیا هغه ممکن کړل. په 2019 کال کې یو راپور خپور شو چې سرلیک یې و توجه یوازې هغه څه دي چې ته ورته اړتیا لرې، او په همدې راپور کې د ترانسفورمر په نوم د یو جوړښت زیږون وشو چې نن سبا د هر مصنوعي ځیرکت د ملا د تیر حیثیت لري، چې له دې سره د مصنوعي ځیرکتیا په لوبه کې یو نوی تحول رامنځته شو. د 2012 کال په شاوخوا کې د GPU چیپ
چیپ چې د ګیمونو لپاره جوړ شوی و د مصنوعي ځیرکتیا لپاره د غذا په حیث سو. وخت تېرېدی او د مصنوعي ځیرکتیا د لا ځیرک کولو تمرینات روان ول او بیا هغه ورځ راغله چې ټوله نړۍ یې ولړزوله. د نومبر 10 کال 2022 دا یوازې یو تاریخ نه دی بلکې د یو نوي انقلاب شروع و او په همدې ورځ د اوپن ای آی کمپنۍ چټ جی پی ټي وړاندې کړ. 2 میاشتې مخکې موږ چټ جی پی ټي وړاندې کړ. په 2 میاشتو کې 100 میلیونه کارکونکي. AI chatbot ChatGPT is now the fastest growing consumer app in history. شاوخوا 80 کاله مخکې الن ټیورینګ یو پوښتنه کړې وه چې آیا ماشینونه فکر کولی شي او په 2022 کال کې ماشینونو ځواب ورکړ چې هو موږ کولی شو. ډېر پوهان دا باور لري چې په راروانو 5 تر 10 کلونو کې به موږ داسې مصنوعي ځیرکتیا جوړه کړو چې تر انسانانو به هم هوښیار وي. د مصنوعي ځیرکتیا خطر له اتوم بمونو څخه څو چنده زیات. څو کاله مخکې ویل شوي و چې مصنوعي ځراکت د ښوونځي د لیسې دورې د زده کوونکي په اندازه هوښیار دی. خو زه ویلی شم چې اوس مهال د پوهنتون څخه د فارغه هلک په اندازه هوښیار دی. خو حقیقت دا دی چې موږ په یو داسې دور کې اوسېږو چې پکښې د مصنوعي ځیرکتیا له پامه غورځول داسې دي لکه خپلې پښې په تبر وهل. نو له دې سره موږ ته پوښتنه پیدا کېږي چې یو داسې شی چې د نړۍ ټول معلومات ورسره دي څنګه به وي او که موږ یې په خپله ګټه استعمالول زده کړو نو څنګه به وي. د ټولې نړۍ معلوماتو به لاسرسی لرو او د ژوند په هره برخه کې چې وغواړو کولی شو پر مخ ولاړ شو. نو موږ باید له کومه ځایه او څنګه شروع وکړو. نو د دې پوښتنې د ځواب وخت راغلی. د 2024 کال د جولای میاشتې په 24 ما له تاسو سره یو داسې طرزالعمل شریک کړ چې تر نن ورځې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو لیدلی او همدا طرزالعمل موږ د مصنوعي ځیرکتیا په دې دور کې موږ په بېساري کېدو کې له موږ سره مرسته کوي او دا طرزالعمل موږ ته هغه لار راښیي چې ورسره به د دې پر ځای چې مسلک مو له منځه ولاړ شي وبتوانیږو چې له مخکې څخه 10 چنده زیاته وده ورکړو. او د دې طرزالعمل نوم دی ESPL طرزالعمل. په دې کې 4 برخې دي او د دې 4 برخو له زده کړې سره به تاسو وتوانئ چې له مصنوعي ځیرکتیا څخه بل اسلحه جوړه کړئ. او د دې طرزالعمل لومړۍ برخه ده سپړنه. هر ورځ تاسو د ډول ډول مصنوعي ځیرکتیاو نومونه اورئ. تاسو حیران ورته پاتې کیږئ چې ښه اوس کوم یو زده کړم او په همدې کې تاسو هیڅ هم نشئ زده کولی. نو له همدې وجې د دې طرزالعمل لومړۍ برخه ده سپړنه. د مصنوعي ځیرکتیاو سپړنه نه بلکې د خپل ځان سپړنه. له ځانه څخه باید وپوښتل سي چې زه غواړم په ژوند کې کوم کار وکړم او هره ورځ چې زه کوم کار کوم هغه به په کومه برخه کې وي. تر څو دا پوښتنه نه وي جواب سوې تاسو به په سلګونه مصنوعي ځیرکتیاوې وینئ او نور به هم ګنګس کیږئ. کله چې تاسو ته معلومه سي چې تاسو غواړئ دقیقاً کوم کار شروع کړئ او یا په کوم کار کې مصروفه یاست بیا تاسو هغه کار پر مختلفو برخو تقسیم پورے کام کو بریک ډاون کرنا ہے ملټیپل سټیپس میں. اگر زه خپل مثال درکړم نو زه داسې مستندات جوړوم چې په مټ یې خلک تشویق کړم ویې هڅوم او وکولی شم چې د دوی فکر مثبت اړخ ته واړوم. نو اوس زه خپل کار چې څومره کولی شم په کوچنیو برخو یې تقسیموم. د نظرونو تولیدول، تحقیق کول، سکرپټ لیکنه، د صحنو برابرول، ایډیټینګ چې د دې لپاره به د انځورونو، انځوریزو او مقالو ضرورت وي. او کله چې ماته معلومه وي چې زما په کار کې کومو شیانو ته ضرورت دی نو زه به د هرې برخې لپاره له ځان څخه یو ساده پوښتنه وکړم چې آیا د دې برخې د اسانه کولو لپاره کومه مصنوعي ځیرکتیا شته. که ځواب هو وي نو زه بیا هغه مصنوعي ځیرکتیا په خپل لیست کې اضافه کوم او دا پروسه بیا د خپل کار په ټولو برخو کې ترسره کوم. نو اوس له ما سره د هغه مصنوعي ځیرکتیاو پوره یو لیست دی چې زما په کار کې له ما سره مرسته کوي. وروسته له هغې زه د خپل طرزالعمل دوهمې برخې ته ورځم چې دا برخه د مهارتونو د ودې برخه ده. اوس موږ ته معلومه ده چې زموږ په کار کې دقیقاً د کومو مصنوعي ځیرکتیاو ضرورت دی. تر اوسه چې موږ په سلګونو مصنوعي ځیرکتیاو ګنګس کولو چې کوم شی باید زده کړو نو هغه ګډوډي اوس لیرې سوه او له موږ سره یو څو انتخاب شوي مصنوعي ځیرکتیاوې دي. نو د طرزالعمل په دوهمه برخه کې زموږ کار دا دی چې د دې لیست ټول توکي زده کړو یعنی څه ډول موږ کولی شو چې دا توکي په بهتره طریقه استعمال کړو او بیا په وار سره دا ټول توکي زده کوو. اپنے لیست کے سارے اے آئی ټولز کو سیکھتے جائیں گے. د مثال په ډول زما په لیست کې یو توکی چې ورته میډ جورني وایي چېرته چې زه د دې مستنداتو لپاره تصویرونه جوړوم. لومړی ځل چې ما میډ جورني راخلاص کړ نو زه ګنګ سوم چې ښه په دې څنګه کار وکړم او دا څه ډول استعمال کړم. نور خلک څومره ښایسته تصویرونه پرې جوړوي او زه دومره خراب تصویرونه ولې جوړوم. نو له همدې سره ما د خپلو مهارتونو د ودې په برخه کې کار وکړ او هر څومره چې مې کولی سول د میډ جورني په اړه مې زده کړل او نتیجه یې تاسو پخپله لیدلی سئ. لومړی ځل چې ما کوم تصویرونه جوړ کړي هغه دا ډول دي. نو په همدې ډول ما ټول هغه توکي چې ما په لیست کې وو زده کړل او وروسته له زده کړې بیا ځو د دې طرزالعمل درېیمې برخې ته چې دا برخه ابتدایه ازموینه ده.
یوازې د توکو زده کړه کافي نه ده. موږ باید د دې ټولو توکو په استعمال سره خپل کار نور هم دقیق او ښایسته کړو. او د دې کار لپاره باید تاسو هغه څه چې زده کړي مو دي په خپل کار کې ګټه ورڅخه پورته کړئ. او د کار نتیجه په لینکډین، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او هر چیرته چې امکان وي شریکه کړئ. ځکه زما په نظر په اوسني دور کې ستا ټولنیزې پاڼې ستا پیژند دی. सोशल मीडिया असल सीवी है. او موږ د هغه وخت څخه ډیر وړاندې تللی یو چې لګیا به وو یو ښایسته سیوي به مو جوړوله او خپله تجربه به مو پکښې لیکله او بیا به مو یو شرکت ته استوله تر څو دوی زموږ د سیوي په لیدو سره له موږ څخه متاثره سي. نو نن ورځ ستا سیوي ستا ټولنیزې پاڼې دي. که کومه کمپنۍ غواړي تا له ځان سره ونیسي او یا که ته غواړې خپل یو تجارت شروع کړي او یو څوک له تا څخه یو شی پیري نو د دوی لپاره ستا ټولنیزې پاڼې ستا د اعتبار تر ټولو ښه مرجع ده. او که ته په ټولنیزو رسنیو کې فعاله نه یې نو ته یوه لویه تېروتنه کوې. په ابتدایي ازموینه کې موږ د خپلو پخوانیو او نوو کارونو نتیجې په ټولنیزو پاڼو کې نشروو. د مثال په توګه مخکې چې تا کوم کارونه کول او یا هم تا کوم چې نوی کار شروع کړ یا ته کوم کار نه کوې نو ستا په مسله کې بل څوک هغه کار کوي نو ته د همدې کار مخکني او وروستنۍ نتیجه سره مقایسه کړه. د مثال په توګه ته داسې وګڼه چې مخکې به دې کار 20 ورځې وخت نیوی خو اوس دا کار په دې طریقه کېږي چې پکښې دغه مصنوعي ځیرکتیاوې هم کارېږي او له کبله یې اوس دا کار په 10 ورځو کې کېږي. نو چې تاسې داسې نشرات وکړئ د خلکو ذهن باید داسې جوړ سي چې تاسو اوس د مصنوعي ځیرکتیا په مټ کارونه په چټکۍ سره कि कैसे एआई को यूज करके अपने 20 दिनों के काम को 10 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है. او بالاخره تاسو وروستۍ مرحلې ته تلو لپاره تیار یې. پیل کول خپل شاوخوا وګورئ، په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ چې آیا ستاسو په مسلک کې د چا کوم کار کوونکي ته ضرورت شته، ورته نوملیکنه وکړئ. هیر مو نسي چې خپلې ټولنیزې رسنۍ پکښې ورته په نښه یا منشن کړئ. که ستاسې کوم شرکت خوښ وي نو ورته ایمیل وکړئ او ورته تشریح کړئ چې څه ډول تاسو کولی شئ پلانی کار د مصنوعي ځیرکتیا په مټ په ښه توګه ترسره کړئ. ځکه نن سبا هره کمپنۍ غواړي چې له ځان سره داسې کسان ونیسي چې کولی شي په خپل کار کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه پورته کړي. او یا که غواړي خپل شخصي تجارت شروع کړي نو اوس تاسو له نورو څخه ډېر تیز یې، ځکه تاسو اوس پوهیږئ چې څنګه په کم وخت کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ډېر کارونه ترسره کړئ. که ته په هر کسب کې یې یا یو زده کوونکی یې چې غواړې د خپلې خوښې په یو شرکت کې کار وکړې او یا غواړې خپل شخصي تجارت شروع کړې نو په کار ده چې دا یو مصنوعي ځیرکت په ښه ډول زده کړې. ځکه که دا ځیرکت زده کړې نو دغه طرزالعمل چې ما تاسو ته مخکې وړاندې کړ هره برخه به درته ډېر اسانه کړي. او د دې ځیرکت نوم دی LLM یعنی د ژبې یو لوی ماډل، او په دې کې چټ جی پی ټي، جیمیني او همداسې نور شامل دي. او که موږ زده کړل چې له دې هر یوه سره څه ډول خبرې وکړو نو دا طرزالعمل به راته ډېر زیات اسانه سي. خو اوس موږ په خپل ورځني ژوند کې مصنوعي ځیرکتیا د څه لپاره استعمالوو؟ د ټوکو او ساتیري لپاره، د بې ځایه دلایلو لټولو لپاره او وخت ضایع کولو لپاره. خو په حقیقت کې د دې توکو توان زموږ له فکر څخه ډېر زیات دی. نو راځئ چې زده کړو چې له مصنوعي ځیرکت سره څه ډول خبرې کیږي. لکه څنګه چې د پروګرامینګ لپاره د کوډینګ زده کړه ضرور ده، همدا ډول د مصنوعي ځیرکتیا سره د خبرو کولو لپاره د مناسب غوښتنلیک جوړول یا پرامپټ ضروري دي. او د همدې غوښتنلیک لیکنې ته پرامپټ انجینري ویل کیږي. کله چې تاسې له چټ جی پی ټي او یا داسې نورو مصنوعي ځیرکتیاو څخه یو جواب ترلاسه کوئ نو هغه ډېر بې خونده وي، ځکه دوی د یو ماشین په څیر تاسې ته ځواب درکوي. او چې یو څو واره داسې وسي نو بیا تاسو ته خوند نه درکوي او استعمالول یې بندوي. خو اصلي ستونزه په چټ جی پی ټي کې نه بلکې په تاسو کې ده، ځکه تا ته نه ده معلومه چې له دوی سره باید په کوم ډول خبرې وشي، او دا هم نه درته معلومه چې د دوی له قوت او علم څخه په کوم ډول ګټه پورته سي. نو موږ به اوس همدا زده کړو. لومړی قدم چټ جی پی ټي ته خپل معلومات ورکول دي. داسې معلومات نه چې ورته ووایه چې زه په ښوونځي کې یو زده کوونکی یم او همداسې نور نه، باید ډېر دقیق معلومات ورکړل سي چې موږ ورته ماسټر پرامپټ وایو. یو داسې لیک چې پکښې ستاسو د ټول ژوند معلومات وي، لکه ته څوک یې، څه کوې او ستا د قوت او ضعف ټکي کوم دي، ستا هدف څه دی او اوس مهال له کومو ستونزو سره مخ یې. تاسو به فکر کوئ چې دا دومره شیان به موږ څنګه ورته لیکو. نو تشویش مه کوئ، موږ به دا ټول معلومات خپله په چټ جی پی ټي ولیکو. او چې دا کار څه ډول کیږي اوس به یې زده کړو. مصنوعي ځیرکت ته صرف د یو توکي په حیث مه ګورئ، بلکې دا فکر وکړئ چې تاسو یو نوی کارکوونکی له ځان سره نیولی. د مثال په ډول که تاسو یو نوی کارکوونکی له ځان سره نیسئ نو ستاسو توقع به دا نه وي چې دی به په لومړۍ ورځ ټول کارونه په سم ډول ترسره کړي. نو باید دی تمرین کړی سي او پوه کړل سي چې له ده څخه کوم کارونه کول غواړي. نو له مصنوعي ځیرکتیا سره د خبرو پر مهال هم باید همداسې نظر ولرو. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې څه ډول موږ کولی شو مصنوعي ځیرکتیا ته تمرین ورکړو. مصنوعي ځیرکتیا ته د تمرین ورکولو لپاره د ماسټر
پرامپټ ضرورت. نو ماسټر پرامپټ څنګه لیکل کیږي؟ راځئ چې زده یې کړو. د چټ جی پی ټي یوه نوې صفحه به راخلاصه کړئ او پکښې به ولیکئ چې زه غواړم ته زما په اړه پوه سې تر څو وکولای سې له ما سره مرسته وکړې، نظر راکړې او ستراتیژي راته وښیې. نو له ما څخه هر څه چې غواړې وپوښته تر څو ستا معلومات راسي او په دې پوه سې چې زه څه ډول فکر او کار کوم. له دې پوښتنې وروسته به چټ جی پی ټي له تاسو څخه په مختلفو برخو مختلفې پوښتنې وکړي. بیا به تاسو ورته ولیکئ چې په یو وخت کې یوه موضوع راواخله او بیا به دی له تا څخه یوه پوښتنه کوي او ته به ورته ځواب ورکوې. دا ټول کار ډېر وخت نیسي، خو بیا هم داسې فکر وکړئ چې تاسو یو نوی کارکوونکی ګمارلی دی او تاسو تمرین ورکوئ. له ټولو ځوابونو څخه وروسته تاسو چټ جی پی ټي ته باید د خپلو خبرو کولو طریقه ور وښیئ او ورته وبلیکئ چې زه له تا سره د خپلې لیکنې مهارت شریکوم تر څو ته پوه سې زه په کوم ډول جملې جوړوم، حروف ټاکم او په کوم طرز کې غږیږم. له دې وروسته چې تاسو په کوم ځایونو کې لیکنې کړې وي، هغه که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا کوم ایمیل وي، نو تاسو باید دا ټول په یو ورډ فایل کې د پی ډي اف په ډول له ځان سره ثبت کړئ او بیا له چټ جی پی ټي سره شریک. اوس نو چټ جی پی ټي ستاسو په ژوند ښه پوهېدلی او ستا د لیکنې په طرز هم ښه پوه سوی دی. نو له دې ټولو وروسته تاسو باید یو بل پرامپټ ولیکئ او هغه دا چې اوس ماته زما د ځوابونو مطابق یو ماسټر پرامپټ ولیکئ تر څو زه وکولای سم چې هغه له هر مصنوعي ځیرکت سره شریک کړم. په پای کې تاسو باید ولیکئ چې د کانوا په شکل کې یې راته ولیکه. نو د چټ جی پی ټي دا ځواب به ستاسو ماسټر پرامپټ سي او څرنګه چې دا په کانوا شکل کې لیکل سوی، نو په دې لیکنه کې چې ستاسو کوم ځای نه وي خوښ، نو تاسو یې په مستقیم ډول بدلولی سي او کله چې په مکمل ډول مطمئنه سي، نو تاسو بیا دا لیکنه په پی ډي اف شکل له ځان سره ثبت کړئ. له دې وروسته چې تاسو هر وار د یو نوي موضوع په اړه له چټ جی پی ټي سره غواړئ خبرې وکړئ، نو همدا پی ډي اف فایل به ورواستوئ او ورته به وایئ چې چټ جی پی ټي په دې موضوع کې کوم رول لوبوي او په کومه برخه کې باید له تا سره مرسته وکړي. د مثال په ډول ورته لیکئ چې ته یو تکړه تجارت پوه یې چې له سلګونو کسانو سره دې د خلکو په تجارت کې مرسته کړې او هغوی خپل کاروبارونه د میلیونونو ډالرو عاید ته رسولي او زه غواړم ته په تجارت کې له ما سره هم مرسته وکړې. او له دې وروسته دې خپلې خبرې شروع کړه. له دې ټولو وروسته چې چټ جی پی ټي تاسو ته کوم ځوابونه درکوي، تاسو به خپله حیران سئ. که تاسو وغواړئ نو نور شیان هم پکښې اضافه کولی سئ، لکه چټ جی پی ټي ته ووایه چې ته باید د فلاني تجار رول دلته ولوبوې تر څو د ده ځوابونه د هغه تجار د زده کړو مطابق وي. او په یاد ولرئ کله چې ستاسو د ده ځواب نه وي خوښ، نو داسې ګمان وکړئ چې تاسو یو نوی کارکوونکی ګمارلی او باید ور زده کړئ چې دا کار داسې نه داسې کیږي. د وخت په تېرېدو به د ده غلطۍ کمې سي. टाइम उसकी गलती कम होती जाएगी. د هرې موضوع په اړه یوه نوې صفحه خلاصوئ او په هغه صفحه کې باید یوازې د هغه موضوع په اړه خبرې وسي. تاسو کولی سئ چې پروژه هم جوړه کړئ چې له دې سره به ضرورت نه وي چې تاسو هر وار خپل پی ډي اف فایل پورته کړئ، بلکې مستقیما هغه پروژې ته خپل پی ډي اف فایل پورته کړئ او هر وار چې تاسو په هغه پروژې کې نوې صفحه خلاصوئ، نو تاسو پی ډي اف فایل به د مخکې له مخکې لوستلی وي. نو اوس تاسو ته ضرورت نشته چې د مصنوعي ځیرکتیا له دې انقلاب څخه وډار سئ، ځکه تاسو ته معلومه ده چې څه ډول تاسو له دې قدرت څخه په استفادې ځان ورسوئ. اوس تاسو د مصنوعي ځیرکتیا په دې دور کې بېساري یاست. ایوولوشن में खुद को irreplaceable बनाने के लिए तैयार हो तो अब پوښتنه دا ده چې تاسو د دې ټولو معلوماتو د عملي کولو لپاره له څه وخته تیار یاست، ځکه بې عمله علم د وخت ضایع کول دي.